سلامونه خوږو ستړي مشي امیر بیقرار یم او نن راغلی یم د عصمت سورني صاحب خواله. ډېر ښه شاعر دی، ښه لیکوال دی. غوښتل مې چې ستاسو دپاره چې څه ناڅه ریکارډ کړم او راسره مل اوسئ. ډېره مننه امیر بیقرار صاحب، هرکله راشي. یقینا خبره ده، ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو خپل وخت وایستو، موږ له موقع راکړه او موږ هم د خپل دغه د لارې چې کوم دی ملګرو سره معرفي کوو. به هر حال ستاسو د دې په هلو ځلو چې رښتیا خبرې څومره ستاینه وشي نو کمه ده، ځکه چې دا نن دور داسې دی چې زموږ زیاتره اکټیویټیز چې کوم دي نو زیاتره ملګري چې کوم دي نو هغه د دې شي سره بلد دي او په دغه شي باندې ډېر زر هغه پیغام کار ډېر زر رسي او تاسو خپل وخت هم وباسئ، تاسو خپل ځان هم ستړی کوئ سره په دغه وجه باندې چې خپل د پښتو ژبې د ادب سره چې کوم علاقه لري یا کوم مینوال دي چې مطلب دا د هغې دپاره تاسو د شاعرانو سره رابطې ساتئ، دغه ساتئ، نو دا واقعي چې ډېر غټ کار دی معرفي کوي او واقعي د هرې سیمې مطلب دی موږ هم وپېژنو. ستاسو پروګرامونه زه ګورم، یقینا خبره ده چې ډېر ښکلي پروګرامونه دي او موږ تعریف کوو او بیا هم درته هر کله موږ وایو انشاءالله بیا ستاسو خپل ځای دی. سورني صاحب تاسو په کومو صنفونو کار کړی، د شعر نه علاوه هم په نورو کومو برخو کې کار کړی؟ ما جی یو د شاعرۍ کتاب چاپ کړی و چې هغه 3 ځله بیا چاپ شوی دی. د هغې نوم و زخمونو شونډې پرانیستې. دا چې سوی بوی په هواګانو کې خور شوی دی، دا د کوم مین د زړه زخمونو شونډې پرانیستې. دا غزل یو شعر په دا ما خپل کتاب ته دغه کړی و. د هغې نه وروستو بیا چې کوم دی نو ما د دې ارباب لنډی د دې علاقې یو تذکره ولیکله چې پای کې ما 28 شاعران ثابت کړو د 1858 نه. نو دا ډومبۍ تذکره وه د دې کلي چې ما لیکلې ده. دریم چې کوم دی نو ما په معزالله خان صاحب باندې کار کړی دی. معزالله خان مومن زموږ د کلاسیکي دود رحمان بابا د اخري دورونو کې تېر شوی شاعر دی، د مستجاب خان د کورنۍ، او هغه باندې مې یو کتاب ترتیب کړی دی. دغسې ارباب رشید بهترین افسانه نګار زموږ د لنډو افسانې یو لوی نوم، په هغه باندې ما کتاب برابر کړی دی. بیا ما رحمان او قرآن شیرشاه ترخوي صاحب یو کتاب لیکلی او هغه ما اردو کې ترجمه کړی. بیا د هغې نه وروستو د جدید پښتو شعرا کې اردو شاعري، هغه پښتانه شاعران چې په اردو کې شاعري کړې ده د هغه مې هم تحقیق وکړو، په هغه مې یو کتاب لیکلی دی. دغسې د نیم خلیل صاحب په ناول باندې ړومبی تحقیقي کتاب و، هغه ما اردو ته اړولی دی. دغسې بیا اخري کتاب چې کوم دی هغه د رحمان بابا په شاعرۍ کې فوکلور دغه فوکلور بالکل هغه ما چاپ کړی دی. خدای په دغه لاره روان لره، امین په دغه لاره زړه ستړي مه. دغه ملګري منتظر دي او بس څه به د نه ورسره سره پوښتنې کوو انشاءالله. بس غزل به دغه کوم چې د کور کیسه وه خو څه وکړم چې بهر ته راغله. د کور کیسه وه خو څه وکړم چې بهر ته راغله، د زړه خبره مې اخر د شونډو سر ته راغله او زه ورنه څه غواړم ملګرو هغه څه راکوي، زه ورنه څه غواړم ملګرو هغه څه راکوي، ما ترې غوښتو د زلفو سوری خپل انمر ته راغله. زه ورنه څه غواړم ملګرو هغه څه راکوي، ما ترې غوښتو د زلفو سوری خپل انمر ته راغله. او ما یې کوټې سر ته کتل ما وی چې وی ګورم، ما یې کوټې سر ته کتل ما وی چې وی ګورم، دومره ساده وه چې هغه راپسې ورته راغله. او هغه د عشق کیسه چې تل په کتابونو کې وه، هغه د عشق کیسه چې تل په کتابونو کې وه، څومره رنګینه شوه زړګیه چې ستا درته راغله. او خیر دی که نه راځي سلام زما عصمت پې وایه، خیر دی که نه راځي سلام زما عصمت پې وایه، ریباره هر کله هغه دی چې نظر ته راغله. چې ځان عین کې د نظر نه هر سحر وباسي، چې ځان عین کې د نظر نه هر سحر وباسي، دا مین زړه به تې زما څنګه نظر وباسي. او شعر دی چې د عروج خیال دی نه کوي دا د زوال وګڼي، د عروج خیال دی نه کوي دا د زوال وګڼي، او چې کوم سړی د خپل صادر نخبې بهر وباسي. ډېر ښه. او په داسې خلکو کې مې ژوند شو درته څه به وایم، په داسې خلکو کې مې ژوند شو درته څه به وایم، اجره خو پرېږده چې جومات نه مسافر وباسي. ډېر ښه. په داسې خلکو کې مې ژوند شو درته څه به وایم، اجره خو پرېږده چې جومات نه مسافر وباسي. او په نرمو شونډو یې خندا محسوسومه داسې، په نرمو شونډو یې خندا محسوسومه داسې، لکه سحر کې د ګل پاڼه نوی سر وباسي. په نرمو شونډو یې خندا محسوسومه داسې، لکه سحر کې د ګل پاڼه نوی سر وباسي. او د دومره ظلم باوجود مې هم په زړه کې اوسي، د دومره ظلم
باوجود مې هم په زړه کې اوسي زخم نه وروستو ګنې خلک از غې زر وباسي او کنه یاره دا بیا د دومره ظلم باوجود مې هم په زړه کې اوسي زخم نه وروستو ګنې خلک از غې زر وباسي ډېر ښه دی د دومره ظلم باوجود مې هم په زړه کې اوسي ډېر ښه دی یاره زخم نه وروستو ګنې خلک از غې زر وباسي او د ستړي ژوند دې خپرونې ته حیران یم زه د ستړي ژوند دې خپرونې ته حیران یم زه چې هره ورځ زما د حال نوې خبر وباسي او کنه یاره د ستړي ژوند دې خپرونې ته حیران یم عصمت چې هره ورځ زما د حال نوې خبر وباسي ډېر ښه دی عصمت پر هارون شونډې پرانیستلي که اوس پړلې دغه غزل درته یاد دی جی دا یاد دی د ګل چې په خندا او په نازونو شونډې پرانیستي ګل چې په خندا او په نازونو شونډې پرانیستي زړه کې مې بېوسه ارمانونو شونډې پرانیستي او دا چې سوی بوی په هواګانو کې خور شوی دی دا د کوم مین د زړه زخمونو شونډې پرانیستي دا چې سوی بوی په هواګانو کې خور شوی دی دا د کوم مین د زړه زخمونو شونډې پرانیستي او ستا چې بېروخي د انتها له حده زیاته شوه ستا چې بېروخي د انتها له حده زیاته شوه ځکه مې د اوښکو سیلابونو شونډې پرانیستي ستا چې بېروخي د انتها له حده زیاته شوه ځکه مې د اوښکو سیلابونو شونډې پرانیستې او ته چې په خندا شوې فضاګانې ګلورینې شوې ته چې په خندا شوې فضاګانې ګلورینې شوې ځکه په چمن کې سرو ګلونو شونډې پرانیستې او مکتره ډېر زوړ غزل دی چې بیا د چا د یاد ورځې په زړه مې راخورې شولې بیا د چا د یاد ورځې په زړه مې راخورې شولې دا چې مې عصمته په شعرونو شونډې پرانیستې چا چې هم کړی دی زړګیه د وختونو قدر چا چې هم کړی دی زړګیه د وختونو قدر د هغو کېږي په انداز لکه د غرونو قدر منم زرګر سره به هم قدر د زرو ډېر وي خو شته میونو سره هم د ګل مخونو قدر او مونږ لیوني یو د شملو قدر هغو نه غواړو مونږ لیوني یو د شملو قدر هغو نه غواړو چې ورسره نشته زمونږ د سرونو قدر چې د خپله ځانه اوزي نو په ځان شي چې د خپله ځانه اوزي نو په ځان شي حیراني نه د ملګرو چې حیران شي او زمونږ ستوري د یو بل نه مخالف دي د یو بل نه مخالف دي چې زه ودرېږم هغه رانه روان شي زمونږ ستوري د یو بل نه مخالف دي چې زه ودرېږم هغه رانه روان شي او په دیدن کې ګراني دومره ډېره راوړه چې ګریوان سیري کول راته آسان شي او مونږ همیشه دلته ستایلي دي بېکاره خلک بېکاره خلک مونږ هغه نه ستایو ملګرو چې د کار سړی وي او ما د غریب او د مظلوم د حق غوښتنه کړې زما قاتل به خامخا هم څوک مالدار سړی وي چې کله تریخ کله خوږېږي دا خو ښه خبره نه ده کله تریخ کله خوږېږي دا خو ښه خبره نه ده او پیمو دی که پیېږي دا خو ښه خبره نه ده او په پردي کیر چې ولما شي خوراک دیمره په چار نه ده په پردي کیر چې ولما شي خوراک دیمره په چار نه ده چې بیا ټوله شپه ټیښېږي دا خو ښه خبره نه ده او زه د تو په سر د بل سره بدی ته تیار یم د بل سره بدی ته تیار یم ته موټر سوارېږې دا خو ښه خبره نه ده او نه په بینک شه ملازم یې نه په وابډه شه نکار یې نه په بینک شه ملازم یې نه په وابډه شه نکار یې بیا په څه دومره غټېږې دا خو ښه خبره نه ده او مکتب یې دغه وکړه هغه دی چې سیک ته مړ نه کو اسماته ډېر د دغه نه ډارېږم سیک ته مړ نه کو اسماته ډېر د دغه نه ډارېږم دا چې ورته اردارېږې دا خو ښه خبره نه ده